بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ تاسې په دې ویډیو کې د درس موضوع ده اختصاري فورمولونه یا ریډکشن فورمولاس په انګلیسي کې ورته وایي. دا فورمولونه واقعا ډیر زیات مهم او بارزښته فورمولونه دي. د افادو په ساده کولو کې رول لري. د یو تعداد زاویو نسبتونو قیمتونه ورباندې ترلاسه کولی سو او دې ته ورته نور زیات استعمال هم لري. زه اول تاسې په دې باندې خلاصه پوه کړم چې اختصاري فورمولونه څه شي ته وایي، څه شي دي. البته حفظول یې بیا ضروري دی. ګورئ، اختصاري فورمولونه 8 دانې زاویې دي، د هغوی نسبتونه باید موږ تاسې حفظ کړو. 8 زاویې او هره زاویه هم څو نسبته لري؟ 6. یعنې په حقیقت کې زه اوس تاسې ته 48 فورمولونه وایم. 48. تاسې تشویش مه کوئ، د دې 48 فورمولونو حفظول اسانه کار دی. اول دغه 8 زاویې کومې زاویې دي چې زه غواړم د هغه نسبتونه زده کړم چې بیا په مجموع کې 48 فورموله ځینې لاسته راځي. هغه دا زاویې دي: کوادرانتل زاویې، کوادرانتل جمع منفي یوه حاده زاویه. د مثال په ډول باندې کوادرانتل زاویې کومې زاویې دي؟ پای پر 2. پای پر 2 اوس نو منفي تیتا دا یوه زاویه سول. د کوادرانتل څخه یوه حاده منفي کوي، دا یوه زاویه سوه. او پای پر 2 جمع تیتا دا یې څو؟ دا یې 2 زاویې. یعنې په مجموع کې دا ټول یوه زاویه ده، دا بل. د دغې زاویې پای پر 2 منفي تیتا ټول نسبتونه څه شي دي؟ د پای پر 2 جمع تیتا ټول نسبتونه څه شي دي؟ د پای منفي تیتا ټول نسبتونه او د پای جمع تیتا ټول نسبتونه. تیتا حاده زاویه ده فرض کړئ. د 3 پای پر 2 منفي تیتا ټول نسبتونه او د 3 پای پر 2 جمع تیتا ټول نسبتونه. په همدې شکل باندې د 2 پای منفي تیتا ټول نسبتونه او د 2 پای جمع تیتا. تاسو اوس وګورئ په مجموع کې دا څو زاویې رالې؟ 8 دانې زاویې. او اوس نو د هرې زاویې نسبتونه. مثال اول زه تاسو ته د پای پر 2 منفي تیتا نسبتونه وایم. د دې دپاره داسې یو جدول په کتاب کې ورکړی دی. دا دی، ورته وګورئ. دلته مو عنوان ورکړی د پای پر 2 منفي تیتا زاویې مثلثاتي نسبتونه. دا 1 2 3 4 5 6 نسبته. اوس نو ګورئ، ساین پای پر 2 منفي تیتا څه شي دی؟ کوساین تیتا. یعنې موږ تاسې په حقیقت کې د دغه زاویو د 8 زاویې چې ما تاسې ته ولیکلې چې اول یې دا وایو د پای پر 2 منفي تیتا نسبتونه، یعنې ساین یې، کوساین یې، تانجانت یې، کوتانجانت یې، سیکنټ او کوسیکنټ یې د تیتا د نسبتونو له جنسه. په حقیقت کې اختصاري فورمولونه څه شي دي؟ د دغه 8 زاویو نسبتونه، د دې 8 زاویو نسبتونه د تیتا د نسبتونو له جنسه. نسبتونو له جنسه. داسې یو موضوع ده. ښه، تاسې د دې د په یادو کولو دپاره 48 فورمولونه دي. حتما باید ځانو ته یو میخانیکي طریقه جوړه کړئ، یو تخنیک باید ځانو ته جوړ کړئ چې هغه عبارت له څه شي څخه دی. زه تاسې دلته څو مسایل ذکر کوم. اول، تاسې دا کوښښ وکړئ چې ځانونه په دې باندې پوه کړئ چې په دغه 8 زاویو کې د کومې زاویې 2 مزوله په کومې روبي کې ده. یعنې د دوی روبي باید وپېژنئ. او د دې د پېژندلو دپاره داسې یو کار کولی شئ. تاسې دې ته ګورئ، دا 4 ناحیې. ګورئ، 90 درجې خو 2 مزوله فکس دلته راځي. او اوس نو که زه منفي 90 یعنې تر دې راکم که چې راکم دې کوي نو خو دلته یو زاویه راله. او که هم تر 90 زیات که خو دې خواته راتېر سوی، دلته یو زاویه راله. نو ستاسې دې په یاد وي پای پر 2 منفي زاویه لومړی روبه ده، پای پر 2 جمع زاویه دوهم روبه ده. پای دلته دی، پای بیا پر دې ځای دی دلته. که منفي کوي یعنې د پای څخه یو زاویه کمه کړو، لکه دا زاویه دې ته وګورئ، دا نو دا 2 روبې ته راځي. او که تر پای زیات کوي دلته رالی. همداسې 3 پای پر 2 دا سرحد دی. 3 پای پر 2 یعنې 270 درجې دا د 3 او 4 روبې ترمنځ سرحد دی. که د دې سره یو زاویه جمع کې 4 روبې ته وراوړي او که دې څخه یو زاویه منفي کې 3 ته راځي. همداسې یعنې 2 پای دلته دی. 2 پای
که چیرې تاسو د دې څه کم کوئ څلورمه روبه راځي، کې پر ډېر کوئ بیرته لومړی روبه. دا زده کوئ. دا په څه خاطر دا روبې ډېر مهمې دي چې موږ تاسې باید زده کړو؟ په دې خاطر چې علامه ټاکو. اوس ګورئ پای پر 2 منفي تیتا لومړی روبه راغلې، ټول علامې مثبت. وینئ ټول علامې مثبت راغلي ځکه دا لومړی روبه ده. که دومه روبه وای بیا ساین و کوسیکینټ مثبت راتله، پاته یې منفیان. ښه اوس نو زه دا څنګه زده کړم؟ دا به داسې یعنې زده کوئ ساین پای پر 2 منفي تیتا کېږي کوساین تیتا. یعنې که چیرې دا کوادرانتل زاویه یې پای پر 2 یي، که چیرې کوادرانتل زاویه پای پر 2 وه، ساین دا بدلیږي چی شي ته؟ کوساین ته، او کوساین بدلیږي ساین ته. تانجانت دا بدلیږي کو تانجانت ته، او کو تانجانت بدلوي تانجانت ته. سیکینټ دا به بدل کوي کو سیکینټ ته، او کو سیکینټ به بدل کوي سیکینټ ته. متوجه سولئ؟ مثال زه تاسو ته وایم تانجانټي، تاسې پلان جدول ته مه ګورئ، تانجانټي پای پر 2 منفي تیتا. ته به اول ووایه دا کومه روبه ده؟ لومړی مثبت علامه ونیسه، دا یې مثبت علامه. په پای پر 2 کې ما تاسو ته ویلو تانجانټ بدلیږي چی شته؟ کو تانجانټ ته. دا ولیکئ کو تانجانټي تیتا. اوس راسئ جدول کې تانجانټ وګورئ چی شي دی؟ دا تانجانټي پای پر 2 منفي تیتا کو تانجانټي تیتا. تاسې ګورئ د پای پر 2 جمع تیتا نسبتونه درته وایم. پای پر 2 جمع تیتا، اول یې ساین مثال درته وایم، ساین تاسې په جدول کې مه ګورئ، پای پر 2 جمع تیتا د دې قیمت پیدا کوم. اول علامه وټاکه، کومه روبه ده؟ دوهمه. په دوهمه کې ساین چی شي دی؟ مثبت. دا مثبت نښه زړه مو لیکئ، زړه مو نه لیکئ. ما تاسو ته ویلي په پای پر 2 کې ساین بدلیږي کوساین ته، کوساین بدلیږي ساین ته. تانجانت به بدل کوي کو تانجانت ته، او کو تانجانت به تبدیل کوي تانجانت ته. سیکینټ او کو سیکینټ دا به یو بل ته سره تبدیل کوي. ښه اوس نو ساین پای پر 2 جمع تیتا دا خو تبدیلیږي کوساین ته تیتا. تاسې اوس په جدول کې وګورئ چې دا ما صحیح لیکلی دی؟ هو رښتیا کوساین تیتا دی. مثال کوساین پای پر 2 جمع تیتا، اول علامه وټاکئ، دا کومه روبه ده؟ ومو ویل د 90 سره چې یو زاویه جمع کې دومره روبه راځي. په دومره روبه کې کوساین منفي دی، او په پای پر 2 کې کوساین بیا بدلیږي ساین ته، نو دا به ولیکم ساین تیتا. تاسې اوس په جدول کې وګورئ دا مو صحیح لیکلی، کوساین پای پر 2 جمع تیتا مساوي کېږي په منفي ساین تیتا. او که چا ویل چې نه دا ماته ته ثبوت که داسې یو میخانیکي طریقه باندې ولې وایه، نو موږ ورته وایو چې ثبوت خو لري، اما دا په ساده توګه موږ داسې وایو تر څو چې وخت مو په سوالو حلولو کې ډېر تیر نشي. اما د ثبوت خبره یې که وغواړې، بیا د ثبوت خبره خو یې دا داسې ثبوت لري، دا ټول یې همدا رقم دی چې موږ تاسې دغه هر یو د ای جمع بي یا د ای منفي بي شکل ته په کتلو سره دوی ته انکشاف ورکو. او رښتیا هم ساین پای پر 2 جمع تیتا د ساین ای جمع بي شکل لري. که تاسې دې ته انکشاف ورکوئ دا چی شي راځي؟ ساین ای ضرب کوساین بي، یعنی ساین پای پر 2 ضرب کوساین تیتا جمع کوساین پای پر 2 ضرب ساین تیتا. یعنی د دې اصلي طریقه چی شي ده؟ اصلي طریقه یې د ای جمع بي شکل دوی لري یا د ای منفي بي انکشاف ورکول. اوس نو ساین پای پر 2 څو دی؟ یو. ساین پای پر 2 یو دی، یو ضرب کوساین تیتا کوساین تیتا. کوساین پای پر 2 څو دی؟ 0. 0 ضرب ساین 0. اخري جواب چی شي رالی؟ کوساین. دا وګورئ موږ خلاصه کوساین لیکلی وو. یا که دا دوم ته همدا رقم انکشاف ورته ورکو، کوساین پای پر 2 یعنی اصلي لاره خو همدا انکشاف ورکول دي، خو خلک دا میخانیک حفظوي اسانه چې ژر یې پیدا کړي. دا د کوساین جمع بي شکل لري. اول به دواړه کوساینونه ولیکو، کوساین پای پر 2 ضرب کوساین تیتا، د منځ علامه خلاف راتله په دې فورمول کې کوم په یاد وي، دواړه ساینونه ساین پای پر 2 ضرب ساین تیتا. د پای پر 2 یا د 90 کوساین 0 دی، دا ځای مکمل 0، او د پای پر 2 ساین یو دی، نو بالاخره جواب چی شي رالی؟ منفي په خپله دا قسمت خو 0 دی نه لیکم، دغه منفي په خپله دا یو رالی، یو ضرب ساین تیتا ساین تیتا.
وګورئ د څومره تکلیف وروسته مو دا پیدا کړی، اما دا تاسې مستقیم دلته لیکلی و. ښه، نو دا خبره په یاد وکړئ چې په پای پر 2 کې ساین نسبت په کوساین اړوو، کوساین په ساین اړوو، خو علامه نظر روبې ته ټاکو. اوس ګورئ تانجانت اول یې روبه ووایاست، دوهمه په دومه کې تانجانت منفي دی او د پای پر 2 پر مهال تانجانت په کو تانجانت بدلو. کوسیکنت دوهمه روبه ده مثبت دی او د پای پر 2 پر مهال کوسیکنت په سیکنت بدلو. دوهمه روبه ده سیکنت منفي دی، دا منفي او د پای پر 2 پر مهال سیکنت په کو سیکنت بدلو، کو تانجانت په تانجانت بدلو. نو تاسې د پای پر 2 هم د جمع تیتا والا هم د منفي تیتا والا نسبتونه زده کړه د تیتا له جنسه. علامه ټاکو، نظر روبې ته دا اوله روبه ده ټول مثبت، دا دومه روبه ده ساین و کوسیکنت مثبت نور منفي. بس دې ته وګورئ ساین په کوساین بدل کړئ، کوساین په ساین، تانجانت کو تانجانت په خپلو کې سره بدل کړئ او سیکنت او کوسیکنت په خپلو کې. دې ته وګورئ دا بیا د پای منفي تیتا نسبتونه. په پای منفي تیتا په دې زاویې کې که پای منفي تیتا وي که پای جمع تیتا وي، دا خبره بیا په یاد ولرئ. که پای منفي تیتا وي که پای جمع تیتا وي، نسبت مه بدلوئ. ساین بیرته ساین لیکو، کوساین بیرته کوساین لیکو، تانجانت تانجانت لیکو، تانجانت تانجانت لیکو، کو تانجانت بیرته کو تانجانت لیکو، سیکنت بیرته سیکنت لیکو، کوسیکنت او بیرته کوسیکنت لیکو. خو یوازې علامه انتخابو. پای منفي تیتا ته یو ثلاثي زاویه چې کوچنۍ کمه کوي، دا دومه روبه راځي. پای جمع تیتا دا دریمه. نو دا یې اسانه حالت دی چې هر نسبت بیرته خپله لیکل کیږي، خو علامه به وټاکو. مثال ګورئ تاسې جدول ته مه ګورئ چې 2 دانې کار کو. ساین پای منفي تیتا دا څومره روبه ده؟ دوهمه. په دومه کې ساین مثبت دی، ساین بیرته ساین لیکو، نو دا راځي ساین تیتا. کوساین پای منفي تیتا دا دوهمه روبه ده منفي او کوساین کوساین لیکو، کوساین تیتا. تانجانت پای منفي تیتا دا دوهمه روبه ده تانجانت منفي او تانجانت بیرته تانجانت لیکو. تاسو وینئ په پای کې نسبت نه تغییرو، په پای پر 2 کې مو تغییرول. دا وګورئ ساین بیرته ساین راغلی، کوساین کوساین، تانجانت تانجانت، کوسیکنت کوسیکنت، سیکنت سیکنت، کو تانجانت کو تانجانت. خو علامه مو نظر روبې ته ټاکلې. دا څومره روبه ده؟ پای منفي تیتا دا دوهمه روبه ده. نو چې دوهمه روبه ده ګورئ ساین مثبت راغلی او کوسیکنت پاته ټول منفیان راغلي دي. پای جمع تیتا هم بالکل همداسې دی، یوازې د علامې ټاکلو کې ګورئ ورته پای جمع تیتا عین د هغه په څیر دی. ساین ساین لیکل کیږي، کوساین کوساین، تانجانت تانجانت. او دا څومره روبه راځي؟ دا دریمه روبه راځي، دریمه روبه. یعنی مثال یو زاویه ده څومره دوران کوي؟ ګورئ تر پای پر 2 دوران یې وکئ، پای یو جمع نور هم دریمه روبه رښتیا راله. دا کومه زاویه سوه؟ پای جمع تیتا مثال دا دریمه روبه سوه. په دریمه روبه کې تانجانت او کو تانجانت مثبت دي، پاته نور ټول منفیان دي. تاسې د دې جدول ته وګورئ، دې جدول ته وګورئ، تانجانت مثبت راغلی، کو تانجانت پاته ټول منفیان دي او نسبت په همغه شکل ساین ساین، کوساین کوساین، تانجانت تانجانت، کوسیکنت کوسیکنت. یوازې علامه موږ تاسې ټاکلې ده، نور خبره بالکل همغه رقم ده. ښه، اوس نو 2 زاویې نورې پاته سوې. یو 3 پای پر 2 مثبت او منفي تیتا او یو 2 پای مثبت او منفي تیتا. موږ تاسې دا زده کړه پای پر 2 منفي تیتا، پای پر 2 جمع تیتا، پای منفي تیتا او پای جمع تیتا. دا موږ تاسې زده کړه. اوس 2 پاته دي. د دې دپاره ډېر یوه اسانه طریقه درته وایم. 3 پای پر 2 جمع تیتا یا منفي تیتا یې دا بالکل د پای پر 2 په څیر دی او دا 2 پای بالکل د پای په څیر دی. حتی ځان ته داسې یو میخانیکي لاره لا جوړوای سئ هغه چې کسري ضریب لري، لکه پای پر 2 او 3 پای پر 2 په دوی کې نسبت بدلوو، او هغه چې کسري ضریب نه لري پای، لکه پای او 2 پای. ګورئ دلته د پای ضریب یو دی، دلته د پای ضریب 2 دی، یعنې کسري ضریب نه دی. په دوی کې نسبت نه بدلوو. دا تر ټولو مهمه خبره ده. په څه وخت نسبت بدل که څه وخت مت بدلوه دا زده کړئ. او بل دا
چې کومه زاویه په کومې روبې کې ده چې علامه درسته وټاکئ. اوس تاسې دې ته ګورئ. مثال که تاسې په حقیقت سره زده کړي، تاسې ما ته کولی شئ ووایاست چې د 3π/2 منفي تیتا ساین موږ وایي اول به علامه وټاکو. 3π/2 منفي تیتا د 200 چې یو زاویه کمه کوي، 3 مربع په 3 مربع کې ساین منفي دی، او دا د π/2 په څیر دی. نو خو نسبت بدلیږي، ساین به کوساین ولیکم. کوساین 3π/2 منفي تیتا 3 مربع کې کوساین هم منفي دی، او دا نسبت کوساین دی، نو بدل به یې کو په ساین. یو بل یې درته ولیکم، تانجانټ 3π/2 منفي تیتا. اوس څه وکم؟ 3 مربع کې تانجانټ مثبت دی او دا بدلیږي په کو تانجانټ. اوس تاسې جدول ته یې وګورئ. ساین مو چې شي لیکلی؟ منفي کوساین، صحیح راغلی. کوساین مو چې شي لیکلی؟ منفي ساین، صحیح راغلی. تانجانټ مو مثبت کو تانجانټ، صحیح دی. ویني دا په دې شکل باندې. نو π/2 مثبت منفي تیتا، 3π/2 مثبت منفي تیتا، په دوی کې نسبتونه بدلوو. په پای مثبت منفي تیتا، په 2π مثبت منفي تیتا، په دوی کې نسبتونه نه بدلوو. بس دا خبر ورته په یاد وکئ. دا بیا د 3π/2 جمع تیتا نسبت بدلوي. 3π/2 جمع تیتا 4 مربع ده، په 4 مربع کې کوساین او سیکنټ مثبت راغلي، پاته ټول منفیان دي. علامه په دې اساس راځي. نور نو وګورئ، ساین بدل سوی کوساین ته، کوساین بدل سوی ساین ته، تانجانټ بدل سوی کو تانجانټ ته، کو سیکنټ سیکنټ ته، سیکنټ بیا کو سیکنټ ته، کو تانجانټ بیا تانجانټ ته. بالکل هغه زموږ تاسې مخکینی خبره ده. دې ته بیا توجه وکړئ. دا د 2π منفي تیتا. 2π منفي تیتا کومه روبه راځي؟ د 360 څخه چې یو کوچنۍ زاویه کمه کړي، یعنې حاده زاویه، دا 4مه روبه راځي. ښه، نو 4مه روبه چې راله، کوساین او سیکنټ مثبت، پاته نور ټول منفیان، او نسبت نه تغییرو. ساین ساین لیکو، کوساین کوساین لیکو، تانجانټ تانجانټ لیکو، کو تانجانټ کو تانجانټ لیکو. ویني دا ټول په مغه راسي وی ګوري. یوازې کوساین او سیکنټ مثبت دی، نور ټول منفیان. او دا ساین ساین لیکل سوی، کوساین کوساین، تانجانټ تانجانټ، کو سیکنټ کو سیکنټ، سیکنټ سیکنټ، کو تانجانټ کو تانجانټ، ټول په خپل حالت باندې راغلي دي. او په همدې شکل باندې د یو ته وګورئ، د 2π جمع تیتا. 2π جمع تیتا بیا داسې یو حالت دی. ګورئ، یو زاویه چې دومره دوران وکړي، 2π سو جمع تیتا، یعنې یو څه نور هم دوران وکړه، نو دا راځي بیرته لومړۍ روبې ته. دا فرض کړئ 2π جمع تیتا سوله. نو چې لومړۍ رابه راله ټول مثبت، تاسې چک کړئ ټول مثبت راغلي دي که نه؟ ټول مثبت دي. ښه، چې ټول مثبت دي، بیا ما تاسې ته وویله چې په 2π او پای کې نسبت نه تغییروئ. ساین بیرته په ساین حالت راځي، کوساین بیرته په کوساین حالت راځي، تانجانټ په تانجانټ حالت. نو تاسې وګورئ، ساین 2π جمع تیتا، ساین راغلی، کوساین کوساین راغلی، تانجانټ تانجانټ، کو سیکنټ کو سیکنټ. یعنې موږ تاسې په مجموعي توګه باندې π/2 منفي تیتا یوه زاویه، جمع تیتا یې 2 زاویې، پای منفي تیتا یې بله زاویه، جمع تیتا یې بله، دا یې 4. 3π/2 منفي تیتا مثبت تیتا، دا یې 6. 2π منفي تیتا مثبت تیتا، دا یې 8. د دې 8 سره زاویو لپاره موږ 6 نسبت زده کړه، او په دې کې 2 خبرې ډېرې زیاتې ضروري دي. لومړی خبره، نظر روبیته، نظر روبیته، نظر روبیته علامه ټاکل کیږي. یو دا خبره باید تاسې په یاد ولرئ. او دوهمه خبره چې ډیره زیاته مهمه ده، په پای او 2π حالت کې نسبت نه بدلوو، نه بدلوو. په π/2 و 3π/2 کې نسبت بدلوو. چی ته بدلوو؟ ساین بدلوو کوساین ته، کوساین ساین ته. تانجانټ بدلوو کو تانجانټ ته، او کو تانجانټ تانجانټ ته. سیکنټ بدلوو کو سیکنټ ته، او کو سیکنټ سیکنټ ته. دا 2 خبرې چې مو زده کړلې، د دې 2 خبرو په زور باندې د 48 فورمولونه په یوه لحظه کې حفظیږي. دا د اختصاري فورمولونو باندې لنډه کتنه. او بله موضوع چې یو ځل بیا ورته تکرار کړم، د دې هره اړیکه چې دلته موږ تاسې لیکلې، د دې اصلي ثبوت چې شي دی، د 2 زاویو د جمع یا تفاضل د نسبتونو
فورمولونو په اساس باندې دا شیان موږ تاسو ویلي. ساین جمع بي ساین منفي بي کوساین، یعنی اصلي ثبوت په دې لاره دی، خو موږ په دې لاره باندې خپل وخت نه ضایع کوو. داسې یو لنډه طریقه ورته جوړو. دې فورمولو باندې تاسې ډیر زیات کار وکړئ. بیا په راتلونکي درس کې زه یو تعداد حالتونه نور درته وایم. په دې کې په کانکور کې ډېرې زیاتې پوښتنې راځي، ځکه دا 48 فورمولونه دي. په 48 فورمولو کې وګورئ هر فورم کې یو سوال حتمي راغلی. یو تعداد نور حالتونه لري، په هغو هم کار کوو او د دې اړوند مثالونه او د دې فورمولو په مرسته د کومو زاویو نسبتونه ترلاسه کوای سو. زه دا زاویې درته لیکمه، ولې نسبتونه په بل درس کې وایو. د دې زاویې تاسې وګورئ، 120 درجې، 115 درجې، 150 درجې. په دغه اختصاري فورمولو د دغه زاویو چې دا په 2 مربع کې دي 6 سره نسبت لاسته راوړی سو. په 3 مربع کې بیا 210 درجې، 225 درجې او 240 درجې. دا بیا په 3 مربع کې. او په 4 مربع کې بیا د کومو زاویو ده؟ 300 درجې، 315 درجې او 310 درجې. بله ګټه د دې اختصاري فورمولو دا ده چې د دغه 9 زاویو نسبتونه ترلاسه کولی سو.